ویا ګاټو بلې باندې کافر د ورسو شوې واه یا غلطی ده حبیب او عنایت دواړه یو د بل په وړاندې کوارټر فاینل لوبې دي نور به سیمی فاینل ته سر په سر درې شپږیز دي ډېره زبردست او په زړه پورې شپږیز د شفیع الله لخوا په اولو دریو بالونو باندې د عنایت لخوا عنایت په خپله په حبیب ملنګ درې شپږیزي او په یو بال باندې یوه سینګل راغله په پنځم بال باندې شفیع الله ډېره سټیټ باندې ډېره خوندوره شپږیزه ووهله یو بال لا پاتې ده نور به اور پای ته رسېږي او ډېره غټه شپږیزه یې ووهله ډېره خوندوره او په زړه پورې لوبه ده سیمی فاینل لوبه ده او دغه لوبه د شرنې په نوي میدان باندې چې ډېره وخته بعد په دغه تاریخي ځای باندې چې دغه د شهید عبدالمنان په شاوخوا کې سیمه ده دا مخکې به هم دلته ټورنمنټونه کېدل نظربازي به کېدل او د اختر غټې غټې میلې به ترسره کېدلې اوس بیا یو ځل پیچ جوړ شوی دویم اور لپاره زبې د عنایت په وړاندې بالینګ ترسره کوي سر په سر په دوه بالونو باندې دوه سنګلې اوټس نه بیا غلطی ده دا د په اول بال باندې شپږیز 4 ده 4 اشتیر ماچ ګټای سي اوس په سپلا ده هغه د خوري بار خوري دی ډیره زبردست او په زړه پورې لوبه د شفیع الله له طرفه روانه ده دریم اور ده که نه دریم اور ترسره کېږي او له دې وروسته به څلورم اور وروستی اور وي چې څو ټارګیټ ورکوي د دې هغه سټارټ ډېر خوندور و دا څلور منډې سوې او په دې اور کې هم بیخي زیاتې منډې راغلې زبې ډېر بهترین اور وکړو مخکې هم شاته ولاړ شي نور یو اننګ پای ته ورسېد څلور اوره کې د ظالم بچو ویډیو ده
شاباس شاباس. سلامونه دوستانو، د دغه دواړو قوي لوبډلو ترمنځ خوندوره لوبه وه. لومړي پاڼۍ کې درا بیا منډې ټارګیټ په 4 اورونو کې ورکړل شو. اوس په خپله بل پاڼۍ یا بل انینګز شروع شوی ده. عنایت د بالینګ لپاره په مخامخ ورته اسد خان او په اوپنینګ کې حبیب ملنګ او اسد دواړه لګیا دي او ګور به چې دا درا بیا په 4 اورو کې د چس کېدو امکان لري یا نه لري. دوی سره بولینګ سایډ هم ډېر قوي ده، ځکه شفیع الله په خپله بیټینګ هم بالینګ هم قیم داسې ورسره عنایت هم یو خطرناک راونډر ده، ښه پیسر بالر ده او که ګورو بیټسمنان هم خطرناک دي. نو ګورو چې څنګه لوبه ترسره کېږي. لوبه نوره پیل شوه، لوبه ګورو چې څنګه ده. لومړی بال باندې کیچ هم ډراپ شو. دا 4 منډې شوې او اوس به ګورو بل بال ترسره کېږي، 5م بال. وایډ برنه Hey, te kan da zaga sara var. Ya gulin de der bani. ډېره زبردسته شپږزره. نو بال ډېره غټه شپږزره واله او هغه 2 خاکونه پرې ولګېدل، 2 خاکونه وویشت. تشبكي علي ولا جالي ولا كبيخي ما اخذ طريقه زي لا معلمي جو سند غيشه په 2 اورو کې 10 منډو ته اړتیا ده. شوف يونا نسلست چکاسو که چاز بچیزو واو غټه شپږزره. واو غټه شپږزره. واو دا جد سپلادانا شپږزره. اسده ای الله دې ظالم بچی، ډېر زبردست کرکټ کوي اسد. اوه ورته دوستانو که تاسو پام ورته په 4 اورونو کې دراوی منډې ټارګیټ ورکړل شوی و د اسد او د ملنګ صاحب د دواړو
له لوري ډېره ښه خوندوره او په زړه پورې پارټنرشپ دوام وکړ. عنایت په دغه اور کې 10 منډې ورکړې، 4 شپږیزې، 2 ایکسټرا او 2 ډبل. نو دوستانو وګورو چې نه منډې پاتې دي او دغه نه منډې عبید ملنګ او اسد په وروستي اور کې تر جوړولی شي او که نه. شاباس. اول بال باندې عبید ملنګ خپل وکټ له لاسه په کیچ آوټ د آصف په بال باندې ترلاسه کړ تېره ورشا ورغی او 5 بالونو باندې نه منډو ته ضرورت ده. مزارای په پیچ باندې د آصف په وړاندې ولاړ ده. وایډ بال وای پنجره اله دا د دوستانو زبیولا د بیټینګ لپاره کټ شوی دا وایډ بال وو او په وایډ بال کې د غوښتل سره رن هم جوړ کړي. د عنایت لخوا رن اوټ شو. زبیولا راغی او په 4 بالونو باندې 3 منډو ته اړتیا ده. ګورو چې څنګه دوی کولی شي چې دغه په آصف خان باندې دغه ټارګیټ پوره کړي. او 2 منډې پاتې دي په 4 بالونو باندې 2 منډې. لوبه ډېره خوندور پړاو ته رسېدلې ده. 2 باله پاتې دي. 2 باله پاتې دي که نه؟ 2 باله 2 باله 2 رنه پاتې دي. یو رن نشي جوړولی او زبې ډېر ورخطا ده. آصف په وړاندې ډېر خوندور بالینګ ترسره کوي آصف خان. د لوبې نندارې لپاره بیخي ډېر نندارچیان راغلي دي د ګراوند په شاوخوا کې، ځکه دا لوبه ډېره مهمه ده. کیمره مې دغه د پیچ خواته نیولې ده تر څو دغه لوبه واضح ډول ښکاره شي. 2 باله 2 منډې دي. که دا لوبه وبایلل وګاټو بلله باندې کافر د ورسو کوي. واخ زیاره څه زور باندې کرکټ وګاټو دغه ځوانانو. څومره ښه کرکټ یې وګاټو. مبارک دی ورته. دوستانو په لوبه کې خدا راځي. دغه ډېره خوندوره او په زړه پورې لوبه نو تاسو لپاره مو ریکارډ کړه. نو تاسو وګورئ او دلته به تاسو د کرکټ بای چانس خبره هم درته معلومه شي. کرکټ بای چانس لوبه ده. په یو بال یوې خواته په یو بال بلې خواته او ځي او تعویض یې ورا تعویض. ډېر ښه ډېر ښه.